تلقین دی. شاعر رحمت الله رحمتی. نشرون کی ادارہ تعلیم الاسلام رادیو. یو سړی سورارۍ له خپله کور په خوښۍ رخصت واخیستی له مور دا یې نیت و چې خواري ځان ته پیدا کړي ګوندې خدایه په آخر ژوند کې اوسا کړي 2 او 3 ورځې پر هر کلي میلمه وي بېکارۍ نه و هر چا ته په ګیله وي بیچاره وغوښتل ښه ډېر وطنونه خو تر خاورو یې سولاندې امیدونه چې له یوه کلي نه بل ته ورستنېږي د جیب خرڅ یې کرار کمیږي اخر خاص د غریب خلاصو ډېر پریشان دی چې به کور ته څنګه ځم حقې حیران دی نه په هیڅ رقم خواري ور پیدا کېږي او که پور کوم زامین به مې څوک کېږي چې یو بل شخص یې پیدا کړي ویل وروره زه خرچه د لارې نه لرم تر کوره په خوارۍ پسې له کوره وم راغلی و هر کلي ته یم بیل ورغلی اوس مې خرڅ د جیب تمام سو زه کور ته مفلسي ګوره مجبوره کړم و پورته نو که ته یو څه پیسې راکړې و ما ته زه به بېرته ستا پور راوړم و تا ته نفر ویل چې پور خو در کومه خو زامین در څخه غواړم محترمه ما او ستا چې سره لیري وطنونه تر مابین وروجې پراته لوی دریابونه ته تر دغو دریابونو را چیرېږې با به څرنګه و ما ته پیدا کېږې دا پیسې دي د چا هر وخت په کارېږي خو تا ته به مې لاس نه رسېږي غریب ویل چې زما دلته شناخته وای نو تا ته به مې هېڅ ضرورت نه وای له هغه نه به مې قرض طلبولی ښه په خیر به تر خپل کور رسېدلی که مسکین وای ضمانت خو بې وای کړي تا به ښه په خوشحالۍ وای پور را کړي شناخته نه لرم چې ستا باندې یقین سي خو یو څوک لرم هغه به مې زامین سي سړي وویله څوک دې زامینېږي داسې څوک شته چې نن ستا په داد رسېږي مسافر ویل چې خدای زما زامین دی هم رحیم دی هم قهار دی هم متین دی نه بل څوک په ضمانت سم در کولی او نه زه سمه له خدایه پټېدلی سړي وویل چې پور خو در کومه مګر هو در سره وخت معلومومه چې هر څومره د وخته غواړې زه تیار یم ګوره بیا نو پر هغه وخت انتظار یم تر معلوم وخت مې پور کله ځنډېږي په دې کار مې نو بیا ډېره خوا بجېږي دواړو وخت سره معلوم کړي نو رهي سول یو له بله په دې کار سره راضي سوه مسافر په خیر راورسېد تر کوره سمدلسي سو په تلاش د هغه پوره چې واده مې د سړي سره د کړې بل مې ورځ د ورتلو معلومه کړې د سړي وې یو څه خپلې څه یې پور کړې دواړې پښې یې اماده پر هغه لور کړې سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين د دریاب ژۍ ته چې راغلی سره غرمه ده بل ماښام ته یې د پور پوره واده ده دلته هېڅ رقم کښتۍ نه پیدا کېږي هلته ورځ درومي و مخ ته شپه راځېږي هغه بل هم پر حسن د انتظار دی چې دا پور خو یې رانهوړي څنګه کار دی پوروړي یو لرګی دستي پیدا کړي پر مابینځ باندې یې پرې په بسم الله کړي پیسې او یو یې خط سره جوړه کړه په مابینځ کې د لرګي یې ټینګ بسته کړه دا لرګی د اوبو پر مخ ایله کړي و هغې خوا ته یې لږ څه ورټېله کړي هغه بل له انتظار نه نور په تنګ و د دریا پر غاړه ناست لکه ملنګ و تاریکه سوه نو و کور ته روانېږي چې کتل یې پر اوبو یو شی ښکارېږي یو لرګی دی چې اوبو په سر راوړي ازامین خپل ضمانت پوره کړي سړی هم لرګی راوکښي له اوبو نه چې یو ځای به مې دفاع وکړي له سپو نه چې رسېږم تر کوره توره شپه ده پور خو نه راغلی له خدایه مې ګیله ده ما خو دا سړی په ژوند نه و لیدلی پور مې خاص دی په خاطر د خدای ورکړي په لرګي وهي ډبرې را روان دي د پیسو په چوټ کې ورک دي ډېر پریشان دي چې هر غذا او ډبرې ته رسېږي په لرګي وهي بیا ځینې تېرېږي خو لرګی یې په دې وخت کې سو 2 ځایې او پیسې و خط ښکاره سوله له ورایې چې پیسې یې کړې حساب هغه پوره دي چې یې وکتې خط داسې نومشته دي چې زه ستا سره په نن ورځ واده دار وم دا چې نه راغلم کښتۍ ته انتظار وم کښتۍ نه سوه را پیدا توره چاره سوه بل زما او ستا موده سره پوره سوه نو مې ستا پیسې زامین ته وسپارلې خو که درغلې حساب یې که ښاغلې ستا احسان پر ما منظور دی تر قیامته تا له خدایه څخه غواړم سلامت سړي داسې حال په ژوند نه ولیدلی نه یې نقل له بل چا واورېدلی هغه دم سړی له بدو توبهګار سو تل تر تله د رحمان سره پر لار سو د خالق په ملګري هر کار آسان سي باید تل شکر گزار هر انسان سي که د چا پوره یقین پر حق سبحان وي ټول ژوند بې له خطره په امان